پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت وسته بغاوت غواړي د انساني کرامت وسته بغاوت غواړي دستا په حق پر تقوا ولاړه کورنۍ یو خانه درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي د انساني کرامت وسته بغاوت غواړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. غواړم په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د هغې مصیبت ځپلې نجلۍ پیغام در واوروم چې هغې خپله دغه پیغام په یو لیک کې عایز قرني ته استولی. هغه لیکي: درون شیخه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیوزلو ته پیغام او یا د بیوزلو د پیغام تر عنوان لاندې مې ستا درس او د هغې غیرتمنې او د پلار له ظلم څخه ستړې او مظلومې خور لیک واورید. ستا د دغه لیک په اورېدو مې زاړه غمونه را تازه شول. په رګونو کې مې پخواني دردونه لارې لارې شول او زما وژونکي غمونه یې بیا را ژوندي کړل. ما هم قلم چې رنګ یې زما اوښکې او د زړه وینې دي راپورته که. قسم په الله چې د الله له رحمته پرته نور له هر څه نه ناهیلې شوی یم، خو بیا هم له ډیره لرې راته د هیلو او آرزوګانو غوټۍ په سپړېدلو ښکاري. د الله رحمت او د الله رب العزت مهرباني ما ته دویم وارې ژوند راک او زما یوازینۍ تکیه د الله رب العزت پر رحمت ده. زه د الله پر رحمت باندې باور او ایمان لرم، ځکه الله وایي ان رحمت الله قریب من المحسنین. په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. هغه لیکي: ای درون شیخه او زما ګرانه پلاره او وروره، د لیک له استولو موخه دا ده چې ما په یو لوی مصیبت کې ژوند کړی او لا هم ژوند کوم او الله پاک ته د دعا لاسونه لپه کوم چې له ما څخه دغه عذاب لرې کړي، ځکه دا هماغه عذاب دی چې الله پاک زه پرې نیولی یم. بیا لیکي: ای ښاغلي دعوتګره، دا هم زما او زما په څیر د سلګونو نورو مسلمانانو او زما په دین کې د شریکو خویندو ژوند دی. زموږ درد، مصیبت، تور او ستړی ژوند او کاروبار دا دی چې نه خاوندان لرو، نه اولادونه لرو، نه ژوند لرو، نه روح لرو، نه ځان لرو، له زړونو تش جسدونه پاتې یو. دردونو او نارامیو زموږ ژوند راوژلی دی. هغه خپل مصیبت او د خپل د ژوند قصه داسې راکاږي. زه یوه ښوونکې یعنې یوه معلمه یم. د هرې میاشتې په پای کې زما پلار لاس را اوږد کړي او وایي چې جزیه راکړه، ځکه ته او ستا مال د پلار یاست. زما پلار این زما د ښوونځي له مهاله پوهېده چې یوه ورځ به زما ګټه ده ته وررسیږي. هغه مهال به چې هر څوک زما د غوښتلو لپاره راغی، ده به ورته نه ویل او ویل به یې چې لا ډیر وخت لري. ډیرو خیر غوښتونکو او نیکو خلکو
د ده د قانع کولو هڅه وکړه خو هغه قانع نشو. دی به چې ډېر مجبوریده بیا به یې زما خواستګارانو ته او هغه کسان به چې زما مرکې لپاره راتلل ویل چې ستا زوی زما د لور نه خوښیږي. مصیبت ځپلې نجلۍ لیکي ما واده کول غوښتل، نوی ژوند او نوی کور مې غوښته، د یو آرامه او سوکاله کور لرل مې هیله وه، د اولادونو لرل او یو ښه مور اوسېدل زما د ژوند وروستی هیله او آرزو وه. زما ترونو او باباګانو په دغه برخه کې منځګړیتوب وکړه خو کوم ځای یې ونه نیوه. زما خوښېده چې پر دیني اصولو او بنسټونو ولاړه اوسم. له خپل ځان نه تل به مې له شیطان خپل حواس او خواهشاتو سره مبارزه کوله. الله دې ما له ګناهونو وساتي. سندرې اورېدل مې پرېښودل، محمدي سنت او نورو نیکو کارونو ته مې مخه کړه او الله پاک په ډیرو برخو کې بریالی کړمه. بالاخره زما یو تره یو کس زموږ کور ته راوست. زما خوښې ته په کتو زما پلار هغه ته ورکړم. دا نو داسې یو کس و چې نه یې الله پیژنده او نه یې هم پیغمبر او یو سرکښه او بېلارې انسان و. پلار به مې ویل خپلې پیسې خپل خاوند ته مه ورکوه، ما ته یې راکړه. مصیبت ځپلې نجلۍ لیکي ما په خپل خاوند باندې کار شروع که چې د الله پاک پر لاره سم او سیخ شي او نیکو کارونو ته مخه کړي. خو هغه له ما سره ښکېل شو او په پایله کې زما پلار ته شکایت وکړ. مصیبت ځپلې نجلۍ لیکي زه د خپل خاوند په وړاندې ډیره آرامه او صبوره ومه او نیکې لارې ته مې د هغه برابرول غوښتل. د هغه هر ډول وهل ټکول مې زغمل، ځکه که بیرته خپل پلار ته ورګرځېدلی وای حالت به مې له پخوا ډیر خراب وای. له ډیرو ستونزو، مصیبتونو او سختیو له ګاللو وروسته مې له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه وکړه. خو ویلې تر هغه دی چې زما مهر بیرته راواپس کړی نه وي طلاق نه درکوم. ما ورته ویل له ما سره ستا مهر نشته، خو هغه به په خپلې خبرې ټینګار کاوه. ما چې څومره پیدا کړې هغه ته مې ورکړې او د خپل پلار کور ته وتښتېدم. پلار مې په غوسه شو، زه یې وګواښلم او غوښتل چې دا وارې هر څوک راشي ور به مې کړي، انکه هغه شرابخور او بیلارې وي او یا کم 80 کلن او یا 80 کلن سړی هم وي. خپل مور ته وتښتېدم. پلار مې له ډېر غضب څخه لیونی شو، د ښوونې او روزنې څانګې ته ولاړه او زما پر ضد شکایت وکړ. په الله قسم چې زموږ د سیمې د ښوونې او روزنې د برخې مشر ما ته وویل پلار دې راغلی او ستا پر ضد یې ګواښنه کړې ده او له موږ یې غوښتي دي چې تا له دغې سیمې وشړو. سبحان الله، دا کوم ډول دښمني ده؟ د ښوونې او روزنې د څانګې مشر د نجلۍ پلار بیرته واپس ولیږه، خو هغه ټینګار کوه که یې دلته خبره ونه منل شي نو له دې نه به لوړ ځای ته لاړ شي او هلته به شکایت وکړي. مصیبت ځپلې نجلۍ لیکي زه نه پوهیږم چې اوس څه وکړم. آیا د خپل پلار له خوښې سره سم بل واده وکړم که له دندې لاس په سر شم او په کور کې د پلار تر ظلم او جبر لاندې بیا ژوند پیل کړم؟ مصیبت ځپلې نجلۍ لیکي ای د اسلام مبلغینو، عالمانو، طالبانو، تاسو د پلرونو د دغو ظلمونو او وحشتونو مسئول یاست. چیرته دی د اسلام هغه رحمت چې تاسو یې په اړه تل خبرې کوئ؟ تاسو د خپلې ټولنې د دغه ظالم پلار په تړاو کوم معلومات لرئ؟ له دې ورهاخوا چیرته دي هغه ځوانان چې په نیکې او صالحې ښځې پسې ګرځي؟ دوی ولې په هغو نجونو پسې ریبار نه ورستوي چې د خپلو پلرونو د ظلمونو د تورو تنبو تر شا ژوند کوي؟ آیا دوی خوښوي چې دغه مظلومې نجونې د فاسقو، فاجرو
او له رب څخه منکرو خلکو ته واده شي او د هغو غیږې ته وروړېږي. مصیبت ظفر نجلۍ لیکي ښاغلي شیخه تاسو ته زما پیغام او خبرې همدومره وي ښایي تاسو او ستا نور وروڼه زما مرستې ته راودانګي. والسلام علیکم ورحمت الله. دا هم د دغې نجلۍ لیک او پیغام و چې تاسو ته مې در واوروه. رښتیا هم دغه لیک د اوریدونکو زړونه غمجنوي او په اوریدو سره یې سړی ډیر خواشینی کیږي، خو الله پوهیږي چې ما ته دغه لیک نا اشنا او نوی نه دی. ما د ټلیفوني تماسونو پیغامونو او لیکونو له لارې د ډیرو میندو خویندو او نجونو دا ډول پیغامونه او فریادونه ډیر اوریدلی دي. دا عیز قرني وایي دا د دې ښکارندوی دی چې زموږ په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې نه اوري نه سترګې لري چې وګوري نه فکر او نه هم کوم ډول شعور لري. دا هغه ډله خلک دي چې الله پاک یې له زړونو د رحمت او عاطفې رڼا ورکه کړې او زړونه یې د تیارو په سمندر کې ډوب شوي دي. الله رب العزت په سورة محمد کې فرمایي فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اوس آیا له تاسې نه له دې پرته نور څه هیله کیدی شي که قدرت په لاس درشي یا په شا وانه اوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به خپلولي او د یو بل سرونه غوڅ کړئ. دوی همغه خلک دي چې الله ورباندې لعنت وکړه او هغوی یې کاڼه او ړانده کړل. داسې ښکاري چې هیچا هم د هغه معصوم او سپېڅلي پیغمبر ژوند او سیرت مطالعه کړی نه دی چې د خپلې رنځورې لور پر سر ناست و او ژړل. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کم سفر اووته له خپلو لورګانو نه به الله پاماني غوښتله او بیرته به چې راواپس هم شو تر بل هر څه د مخه به هغه د خپلو لورګانو لیدلو ته ورته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله به چې فاطمه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدو ته راتلله رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپل ځای څخه پاڅېده او د هغې د هرکلي لپاره به د دروازې مخې ته ورغی. له هغې سره به کښېناسته بلکه په خپل ځای به یې فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها کښېنوله. ځکه اقبال لیکي هي بنت من هي ام من هي زوج من ذا یساوي فی الانام علاها. هغه د چا لور ده د چا مور ده د چا میرمن ده په مخلوقاتو کې تر هغې غوره څوک دي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه د فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها په ژوند کې د بل واده کولو هوډ وکړ او د هغه حق هم درلود. هغه د ابو جهل لور چې پلار یې مړ شوی و غوره کړه چې زه به د ابو جهل لور سره نکاح کوم. فاطمة زهرا رضی الله تعالی عنها په کور کې چې له دغې خبرې خبره شوه لاړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او هغه ته په ژړا شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل زما لورجانې پر تا څه شوي؟ هغې ویل خلک ادعا لري چې تاسو پر خپلو لورګانو خوابدي کیږئ او بیا یې له کیسې محمد رسول الله خبر که چې حضرت علی خو د اباجهل لور سره نکاح کول غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل ځایه پاڅېد خلک یې راټول کړل او منبر ته وخوت په داسې حال کې چې علي بن ابي طالب هم موجود و. رسول الله وفرمیل ای خلکو زه حلال نه حراموم او حرام نه حلالوم. زما دې پر هغه ذات قسم وي چې له هغه پرته د عبادت بل وړ څوک نشته او زما روح او ځان د هغه په لاس کې دی چې د الله د دوست او د الله د دښمن لورګانې تر یو چتر لاندې نه راټولیږي. له دې خبرې وروسته له منبر څخه راښکته شو. علي بن ابي طالب را ولاړ شو او په همدغه جومات کې د ابو جهل لور ته طلاق ورکړ. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و چې په خپلې مبارکې لور باندې زړه سوځو. او داسې پلرونه هم شته دی چې هغوی د خپلې معصومې لورګانې د خپل د ظلم او د وحشت چتر لاندې راوستې دي او هغه تیری چې انسان سره نه ښایي دا ظالمان یې هغو معصومانو سره کوي. الله دې داسې پلرونو ته هدایت وکړي. په دې هکله به نورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت فضا شو
تشوید را نستا کرامت او طهارت پزای شو ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت پزای شو ستا ټول حقونه شو پزای ستا حمایت پزای شو نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو داسې وانګیرئ چې د دغه لیک لیکواله ستاسو لور ده، نو ستا له درد او له حاله به یوازې یو الله خبر وي او بس. دغې میرمنې د خپلو ستونزو ټوله پړه پر دیني عالمانو ور اچولې ده او حق یې هم دی چې دغه کار وکړي. د غونډو او ناستو ولاړو جوړونه، خبرې او نصیحتونه د ستونزو حل لار نه ده. موږ باید ستونزو ته بنسټیزې حل لارې ومومو او دا ډول خویندو مرسته وکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې په خبرو بسنه نه کوي بلکې په خپل ځای او منځګړیتوب کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې په خبرو بسنه نه کوي بلکې محمد رسول الله په خپله ځي واقعې ته او منځګړیتوب کوي. د هغه بېوزله او فقیر صحابي جلیبیب کیسه هم روښانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ای جلیبیبه واده نه کوي؟ هغه ویل ای د الله رسوله له ما سره څوک واده کوي؟ نه کور لرم، نه مال لرم، نه کور لرم او نه هم کوم لوړ اصل او نسب لرم، نو زما سره څوک واده کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي پلانۍ کورنۍ ته ولاړ شه، زما سلام پرې ووایه او ورته ووایه رسول الله تاسو ته لارښوونه کوي چې ما ته ښځه راکړئ، زما واده وکړئ. سبحان الله. آیا د تاریخ په اوږدو کې تر دې بل لوړ شفاعت تاسو لیدلی؟ هغه صحابي لاړو کومه کور چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورښودلی و د هغه دروازه یې وټکوله. د هغه نه پوښتنه وشوه څوک دی په دروازه کې؟ صحابي ورته ویلې جلیبیب یم. ویې څه غواړي؟ صحابي ورته وایي رسول الله پر تاسو سلام وایي او وایي چې ما ته مو خپله لور په نکاح کړئ. سړي له خپلې ښځې سره مشوره وکړه. جلیبیب نه کور لري، نه مال او نه دولت، خو اوس څنګه د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وړاندیز رد کړي؟ نجلۍ په خپله د جلیبیب خبرې واورېدې او ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته لارښوونه کوي او تاسو ترې سرغړونه کوئ؟ خپل مور و پلار ته وایي. سبحان الله. تاسو د الله جل جلاله له قهر او غصې نه نه ډاریږئ. زما قبول دی. ښځې او خاوند وویل موږ ته منظور دی. فقیر صحابي واده وکړه او الله پاک هغه ته زامن ورکړه. هغه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو جګړه کې برخه واخیسته او د 7 کسانو له وژلو وروسته دا هم په شهادت ورسید. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل وژل شوي کسان وګورئ. صحابه و کرامو وژل شوي کسان ولیدل خو جلیبیب یې له یاده اوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا څوک پاتې دي؟ صحابه و کرامو ویلې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ولاړ شو او جلیبیب یې پیدا که چې 7 تنه یې وجلي دي او بیا په خپله هم په شهادت رسېدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په لیدو وویل زه ستا یم او ته زما یې. ولې اسلامي مبلغین او داعیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پل قدم نږدي او د نجونو هلکانو پر واده کولو لاس نه پورې کوي تر څو مسلمانه خور مسلمان ځوان ته وغواړي او مسلمان ځوان مسلمانې کورنۍ ته معرفي کړي؟ د دغې نجلۍ پلار ته چې خپله لور یې تر دې بریده بدمرغه کړې وایم که په زړه کې لږ ایمان هم وي ورته وایم تاسو په کم مخ الله جل جلاله ته وړاندې کیږئ؟ په داسې حال کې چې له خپلې لور سره مو دومره بد چلند کړی دی. داسې چلند څوک له کافر نجلۍ سره هم نه کوي. خپله لور او خپل اولاد خو لا پرېږده. که چا داسې پلار ولید باید کینوي، نصیحت او وصیت ورته وکړي ځکه چې هغه ناپوه او جاهل دی
او هغه د همدغې ناپوهي او ظلم د وجې نه د خپلو لورګانو د ژوند په وړاندې یو ستر خنډ جوړ شوی. بله مهمه خبره چې باید یادونه وشي د لوړو مهرونو او ولورونو اخیستل دي چې باید د دې مخه ونیول شي. دا مهرونه دومره لوړ شوي چې ځوانان نشي کولی په خپل وخت سره واده وکړي. علما کرام باید دغو ټکو ته پام وکړي او همدارنګه پلرونه د خپلو لورګانو په واده کولو کې لوړ مهرونه ونه ټاکي. باید د ټولو مخه او هدف د یو نیک او صالح انسان پیدا کول او د خپلې لور سره د ژوند شریکول وي، نه دا چې پر خپلې لور کور، سره زر، سپین زر او ډیرې پیسې واخلي. دا د اسلام نه خلاف کار دی. دغه وجه ده چې د دوی ترمنځ مینه او محبت نه وي، لږ وخت تیر شوی نه وي چې بیا په کورونو کې هلته تاوتریخوالی، نفاق او شقاق شروع وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی اذا آتاکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. که تاسو ته داسې کس درځي چې له دین او اخلاقو یې راضي یاست، پس هغه ته واده ورکړئ، خپله لور او خپله خور ورکړئ، که نه په ځمکه کې به فساد او فتنه راخوره شي. خو باید د دینداري او د اخلاقو دوه شرطونه ورسره تړلي وي، یعنی د ژوند شریک او شریکه باید هم اخلاق ولري او هم دین ولري. باید له داسې چا سره ژوند شریک نشي چې اخلاق کمزوري او لمونځ او د الله عبادت نه کوي. له داسې خلکو سره واده مه کوئ، ځکه چې دی د اسلام بنسټیز رکن ته ژمن نه دی، نو خپلې میرمنې او ښځې ته به څه ژمنتیا او څه وفا ولري. څنګه کولی شو د دغو ستونزو غم وخورو؟ زه په څو ټکو کې یوه د حل لار وړاندې کوم. اول، ورور او پلار هر ډول چې وي او مناسبې بولي، خپلې خویندې او خپلې لورګانې باید نیکو خلکو ته وړاندې کړي او باید نیکانو سره نکاح وکړي. د خلکو دیانت ته وګوري، د چا مال او قدرت ته دې نه ګوري. دویم، یو شمېر د باور او اعتبار وړ کسان باید د نجونو او هلکانو ترمنځ جوړجاړی وکړي. نو کله چې غواړئ چې د خپله لور یا د خپله خور ورکړئ، نو د هغه کس اخلاقو او دینداري ته ګورئ، ځکه که هغه الله ته ژمن وي، الله سره تعهد ولري، نو ستاسو لور او خور سره بیا هم ژمن او تعهد لري. او که خدای مکړه هغه د الله د اوامرو پابند نه وي، هغه د دنیا په مادیاتو کې غرق وي، هغه د قدرت په چړچو کې غرق وي، نو هغه نه الله سره وعده لري، نه الله سره ژمنتیا لري او نه یې بیا ستاسو کورنۍ سره لري. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناو باندې عمل وکړو، تر څو چې الله رب العزت زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو دران حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. که زما مورې زه و تا ته احترام لرمه، که زما خورې ستا عفت لره اکرام لرمه، که زما ښځه یې د مینې یو پیغام لرمه، که زما لور یې شفقت درته تمام لرمه. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. زمون ټولنه کې پتمنه محتشمه ایته، له حیا ډکه په پرده کې محترمه ایته، په کورني نظام کې ما سره همزمه ایته، د باندې غم او کړاو څخه بېغمه ایته. زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي، د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي. وطمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي،
د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي د انساني کرامت مسته بغاوت غواړي